الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دا سبقان چونکه د دورې اخرني سبقان دي، نو زموږ په اوایلو کې وعده دا وه چې کوم د کومو تفاسیرو نه موږ اخذ کوو د هغه ټولو تراجم به هم وایو. نو په هغو تفاسیرو کې یو تفسیر زموږ څخه پاته و، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز د ابن عطیه رحمه الله. نو د ده لږ د ده حالات وایو، لږ د ده تفسیر صفت چې خلکو بیان کړی دی دا وایو، او د ده مضان د ترجمې وایو چې په کوم ځایونو کې د ده ترجمه پیدا کېږي. د ده نوم الامام قاضي عبد الحق بن غالب بن عطیه الاندلسي رحمه الله دی. صحیح ده؟ او د ده کنیت ابو محمد دی. د ده پلار هم ډېر مشر عالم او محدث، هغه امام ذهبي رحمه الله په تذکرة الحفاظ کې هم په ډېره ښه ترجمه باندې ذکر کړی. نو خو بس دون هغه مفسر محدث دی، مفسر محدث دا علمي کورنۍ ده. دی د قرن سادس د ستورو نه د علمي اسمان یو ځلانده ستوری دی. قرن سادس شپږم قرن، شپږمه صدۍ، دا په مفسرینو علماو باندې ډېر لوړ لوړ خلک پکې تېر سوي دي. امام زمخشري رحمه الله دا د دې قرن سړی دی. امام بغوی رحمه الله دا د دې قرن سړی دی. امام ابن عطیه رحمه الله د دې قرن سړی دی. ابن العربي هغه چا مالکي دی، دا د دې قرن سړی دی. دا قرن په دغسې لوړو لوړو مفسرینو اشخاصو باندې آباد قرن دی، لکه زمخشري، ابن عطیه، ابن العربي، بغوی. دا څلور د دې زمانې د علمي اسمان ځلانده ستوري ول، او دغه څلور سره دوه د مشرق د جانب ول، دوه د مغرب د جانب ول. په دې یوه زمانه کې دوی تفسیري کار د قرآن پر تفسیر باندې دوی کار کړی او ډېر بهترین کار. د امام ابن عطیه رحمه الله ترجمه دغه کتابونو ذکر کړې ده. قلائد العقیان ومحاسن الاعیان د ابو نصر فتح بن خاقان رحمة الله علیه دا کتاب دی. دې کتاب چې د دې عالم کومه ترجمه ذکر کړې ده، کوم الفاظ ذکر کړي دي، یاره د ادب یو جلا شان دی د دې خلکو. بس دا نور زه نه وایم، خو ډېره په نادرو الفاظو یې ذکر کړې ده. صله فی تاریخ الاندلس د خلف بن بشکوال رحمة الله علیه دا د ده شاګرد هم دی. د ده نه بیا څه نادر هم درته وکړم. د ده خریدة القصر وجریدة العصر دا د کاتب اصبحاني عماد الدین رحمه الله کتاب دی، په دې کې د ترجمه شته. بغیة الملتمس فی تاریخ رجال اهل اندلس دا کتاب د ابو جعفر الضبي رحمه الله دی، دم د دې کتاب ترجمه. المطرب من اشعار اهل المغرب دا د ابن دحیه، دا مشهور ابن دحیه د میلاد لپاره چې یو پرک کتاب دغه ته لیکلی دی، د رجب پر میاشت چې کتاب لیکلی دا محدث هم دی، ډېر ستر محدث دی. دا خو بهرحال کل احد یؤخذ من قوله ويترك من قوله الا صاحب، دا دغه کتاب دی، هغه هم د ده ترجمه په ډېر ښایسته انداز ذکر کړې ده، د اشعار ذکر کړي. مطلع الانوار ونزهة البصائر والابصار دا اصل یو بل کتاب هم شته، الاعلام بمحاسن الاعلام من اهل مالقه الكرام، دا هغه مالقې د علماو په تاریخ کې، دا هم د هغه د اصبغ بن علي المالقي دی، دا د هغې کتاب پسې یو دغه رقم دی. المغرب في حلى المغرب، المغرب في حلى المغرب دا د ابن سعید المغربي دی. المعین في طبقات المحدثین د علامه ذهبي رحمه الله دی. سیر وعلم النبلاء د ذهبي رحمه الله دی. ټولو کتابونو د دغه عالم ډېره په ښایسته انداز باندې ترجمه کړې ده. نور بیا چې پر مفسرینو کوم طبقات دي، د قراو کوم طبقات دي، او په دغو کې هم د ده وجود شته. دا هغه کتابونه دی چې د امام ابن عطیه رحمه الله ترجمه ذکر کړې ده. امام ابن عطیه رحمه الله، امام ابن خلف ابن بشکوال رحمه الله د ده په ترجمه کې وایي چې 200 ځلې د بخاري شریفه ویلې وه. څو واره؟ 200 واره. موږ د دغسې کبارو اولاده یو. د افسوس د ارمان ځای دی چې اوس دی سړی نشته چې 15 واره یې کتاب کتل. څو واره بخاري شریفه ویلې وه؟ 200 واره. زه د ابن بشکوال تورې ته یې ته وایم د سیلې،
سله د ابن بشوال کې دا توري دا رقم دي د استاد. كان حافظا للحديث وطرقه وعلله عارفا بأسماء رجاله ونقلته منسوبا إلى فهمه ذاكرا لمتونه ومعانيه. قرأت بخط بعض أصحابنا أنه سمع يذكر أنه كرر البخاري 700 مرة. صور او د په ژوند کې یو دا هم ده چې په اخر د وخت کې د سترګې چې دي دا ړندې سوي دی. په کال 481 کې پیدا سوی دی. بیا تقریبا په 1541 کې دا د سنه وفات ده. او د دې زمانہ د په علم آباد زمانہ و. یوه ډیره نادره بله دا ده چې د غټو علماو سره د تلموز وخت دی دا د 14 کلنۍ 14 کلنۍ 15 کلنۍ دا د وخت. زموږ او ستاسو ډېره د افسوس او د ارمان زمانه ده، ډېره د جهالت ډکه زمانه ده. وروره جهالت هم راوړي هم چینی لري، هم راوړي هم چینی لري. اوس دا زمانه ده که طالب د سادسې مې که ته ورته وایي چې ته تفسیر بغوي ګوره بلا نیم خلک د هغه خوا ورته شوي، نیم د دې خپل انډیوالان ګوره تا دماغ دې وایي در خراب دی، پلانی وایي ورسره ګرځېدي، پلاني دا کتابونه کتل وایي دماغ خراب په سلو کې به یو دغه مرزاده لیونی پیدا سوی، یو څو ورځې به د دغه لیونتوب شوق پر کتاب راغلی، هغه به یو لیونی سوی بله هر کتاب یې سړی. خو دغه یوه ته نه وایي چې دا دونه لوی ټلیفون چې در سره دی چې ګرده دنیا کې ګورې په ور او په ټوله دنیا کې د دماغ د خرابېدو لپاره تر ټولو مؤثر شی هغه دا ټلیفون دی. چې دغه د سړي دماغ نه کړي ور خراب، که دې په میاشت دماغ چاته نه کړي ور خراب، کتاب یې په 12 کاله نه ور خرابوي. زه به وجه در وښیم هېڅ شی دونه په توجه نه کېږي، لمونځ هم دونه په توجه نه کېږي، د الله سره ملاقات لکه دا ټلیفون چې په څونه توجه باندې اورېدل کېږي. داسې به ورته ګورې دا دماغ به دې ټول کې په سا وي، یوه ذره دې توجه نه ځینه. او کوم شی چې ډېره توجه غواړي هغه د انسان دماغ خرابوي. کتاب په دونه توجه باندې چا کتلی دی؟ کتاب خو چې موږ په دونه توجه کتلی اوس به ګرده یا ذهبي وایي یا به ابن حجر عسقلاني وایي یا به ابن عطیه وایي یا به زمخشري وایي. کتاب په چا په دونه توجه کتلی دی؟ پر ټلیفون د دې 15مې صدۍ د هېچا دماغ نه دی خراب سوی، نه پر ټلیفون د دې دماغ خرابېږي. او د اهل علم یې کوي پر ټلیفون یې دماغ نه خرابېږي. خو که کتاب چا کاتی ټول انډیوالان ورته اصل وجه دا ده چې الله پاک دې چا یو عظیم شخصیت جوړوي، د هغه به دا د هغه دپاره یو درس دی چې دا خلک ورته وایي ستا دماغ خرابېږي. که کله که چاته خلک ورته ته دا ویله ستا دماغ به خراب سي، دا پرېږده، کتابونه څه کوې، کتابونه ته څه کوئ چې علمي خلک دغه ورته وایي کتابونه وایي ته څه کوئ چې رانیسه، کتابونه ته په څه ښه درځي. ته پوه سه که چا تا ته دا ده چې الله پاک جل جلاله انشاءالله تا ته یو منزل انتخاب کړی، خو ته دا منزل ته چې رسېږې د هغه مخکې دا ډبرې ستا دپاره دا ازمایښونه دي دا دې کټوي. کتاب څوک نه لیونی کوي. کتاب سړی زه به نه وایم، خو دا یوه خبره زه د رازه درته ووایم. 14 کاله یا دونه وخت کېږي زه مطالعه کوم مسلسل، په دې کې هر رقم شپې راغلي، په دې کې چې څه یخونه راغلي دي په یو یخ کې مسلسل اور ما نه دي لیدلی دا رقم. یو کال دومره کوچني انګېټۍ پیدا شوله نور ما نه دي لیدلی اور نه و په مدرسه کې. دا ګرد کلونه به دا یخ تېر سوي دي تر اوسه پورې. که هر څوک غواړي چې ډېر غواړي چې زما سره د استدلال په جهان کې زما سره خبره وکړي، نو الحمدلله زما عقل او زما حفظ او زما فهم دا کتاب بیخي ډېر زیات کړی دی. هغه به په دې پوه سي چې زه چې دته کومه خبره کوم د ده په مخالفت کې هغه غیر معقوله ده، او دی چې ما ته کومه خبره کوي معقوله. نو که کتاب څوک لیونی کولی نو خو اوس به موږ لیوني وایي. کتاب هغه شی دی چې انسان پر صدقه چې دا دغه یې ګرځي دا لیونی کېږي. ابن تیمیه رحمه الله چې مریض و نو بیا دا په قیمة الزمن کې هم سته، او د روضة المحبین و نزهة المشتاقین د ابن قیم کې په دا کې هم سته، او په قیمة الزمن عند العلماء د عبدالفتاح ابو غده رحمه الله کې. هغه دغه پر سر یې درد و ډاکټر ته چې ورغلی هغه وایي ته به کتاب نه ګورې. دوس دا کتاب خو زما دپاره غذا ده، نو زه په دې روحاني طور باندې خوشحاله کېږم، نو هغه شی خو ما ته ګټه کوي. ډاکټر یې په ملامت کوي. کتاب د انسان سه یو معقول انسان جوړوي، د انسان سه سړی جوړوي، د معاشرې سه معاشره جوړوي. کتاب د ازادۍ باب دی، کتاب د عشق باب دی،
کتاب هغه ملګری دی د ژوند چې هر راز تا ته صفا درکوي. کتاب هغه ملګری دی چې نو په دې باندې د لیونو څه سرخلایم په دې باندې نو د دې خو دا خو د الحمدلله چې دغه کتابونه په دې باندې د مدرسې سره جوړ کړي دي. دې خلک په دې سر نه خلاصېږي چې دا کتاب څونه ذوق لري. کني ټول کتابونه به دی موږ ته خوشاله ولاکتن راکړي چې دا خوند کې دا بغیر دی یخسم اوس دوی په یوه نه ځکه موږ ششه کتابونه وایي. دی په دې ذوق نه پوهېږي چې په دا کتاب کوم ذوق پروت دی په هغه کتاب کوم ذوق. بهرحال دا فلسفه د ذهنو بحث دی چې کتاب مې لیونی کوي. کتاب که لیونیا کس بس په ما پسې ولیکي خو ګوره یې په شوق په جذبه په عشق په مینه په محبت په اخلاص. بهرحال دا مې در دې درته ویل چې د ده ټول استادان یې 14 14 تر 20 کلنۍ پورې د غټ استادان ده راغلي. د هغه بعد بیا دی لوړ سړی سم او پر دې سړی باندې د الله رب العالمین دا فضل چې دا د ډېر ښه عالم زوی د چا زوی نو د پلار به دی په شپه کې 2 واره بیا راپورته کوي ته ستا په تفسیر کې دا شی ولیکئ. نو کتاب هغه ته هم به یاد ورغلی ته دغه یوه خبره ور زیاته کړه 2 واره 3 واره بیا د شپې راپورته کوي ته دغه کې ولیکه. زموږ د خوست پهلوان ته مور ویلي زویه د هغه دونه چاغ دی لکه موږ ته چې 3 سره کښېنی مور ورته ویلي زویه دی یې ډنګر کړی بس دماغ دې در خرابۍ کم یې کړه. زموږ دی ماحول نه په مدرسه کې علمي دی نه په کور کې علمي دی. پلار یې ورته وایي دا دې لیونی کوي سهار منځه ته یې نه راپورته کوي بیا دماغ خرابېږي. بهرحال دا د ابن عطیه رحمه الله مختصره ترجمه وه. او امام ابن عطیه رحمه الله باندې دا کلام هم شته چې دا معتزلي دي. دا خبره پر امام عطیه رحمه الله باندې یو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله کړې ده او دویم ابن عرفه کړې ده باندې. خو بیا په دې اوسنیو اوس عصر کې دکتور عبدالوهاب فائد دا د ابن عطیه رحمه الله دا منهج ټول د په تفسیر کې چې د کوم منهج دی دا ټول لیکلی دی د کړی دی. هغه وایي چې ماته بالکل دا شی په دې کې نشو ظاهر. یعنی دا خبره ډېر خبرې د خلکو په خولو کې خو معروف سي مشهور سي بیا په کتابو کې ځله نقل سي په حقیقت کې شی نه. اعتزال خو د یو خاص شي سره ایستل کېږي بلکې په هغه وخت کې په خبرو کې داسې دغه سوی ده چې د زمخشري د دې اعتزال ډېر تاواني دی ځکه دی په سني معروف دی او معتزلي دی هغه په معتزلي معروف معتزلي دی. نو ځکه خلک د دې خبرو سره پام نه کوي دا پام کوي خو خبره چونکې علما وایي فني علما وایي یو خو نو دغه یو خلک چې بس ورته کښېني حضرات صاحبان پېژني حضرات صاحبان هغه ته وایي چې د ژوند ګاډۍ یې پر فکرو پر وهمو پر خوبو پلانۍ مې ویل دي د مرګ بعد پر دغه ګاډۍ روانوي. دا ګاډۍ چې پر دغه روانوي دا خلک زه نه ښیم چې د ژوند ګاډۍ پر وهمو پر خوبو پر فکرو پر کیفیاتو پر ذوقیاتو روانوي زه هغه خلک نه ښیم. هغه یې اوس هم معتزلي بولي. کوم چا چې عملي کار په میدان کې کړی هغه دا خبره چې د اصل نه لري. که چیرې دا رقم معتزلیان سي شاید بیا به زه په حنفیو کې زه به د غیر درته وایم بیا ته په حنفیو کې به ډېر لوی خلک بیا د اعتزال خواته ورټېل وایي. او پاتې سو د ده دا کتاب تفسیر دا ډېرو کتابونو ستایلی دي. خپله د بغیة الملتمس في رجال اندلس کې هغه وایي چې وألف في التفسير كتابا ضخما أربى فيه على كل من تقدم. در د مخکې چې څه خلک دي در یو ګردو زیادتی وکړي دا زبردست تفسیر یې ولیکي. ابن الابار رحمه الله المعجم بأصحاب أبي علي الصدفي کې وایي دی راوړي دي په هغو اصحابو کې بیا وایي وتالیفه في التفسير جلیل الفائده كتبه الناس كثيرا وسمعوا منه وأخذوه عنه. دا تفسیر ډېرو خلکو د ده څه ولیکي ځینې واخیستي او ډېرو خلکو د ده څه ووایي زبردسته شی وکړي. علي بن سعد نفح الطيب من غصن رتب الأندلس الرتيب هغه کې وایي ولأبي محمد الغرناطي في تفسير القرآن الكتاب الكبير الذي اشتهر وطار في الغرب والشرق وصاحبه من فضلاء 106. ابو الحسن نباهي رحمه الله دا کتاب لري قضات اندلس بيديهم باغوك دي وألف كتابه المسمى بالوجيز في التفسير فجاء من أحسن تأليف وأبدع تصنيف. أو كالبي رحمه الله محمد بن أحمد غرناطي أغا دا تسهيل لعلوم التنزيل كده دا كم تفسير دا مقدمة كي
وأما ابن عتية فكتابه في التفسير أحسن التأليف وأعدلها، فإنه اطلع على تأليف من كان قبله فهذبها ولخصها، وهو مع ذلك حسن العبارة مسدد النظر محافظ على السنة. السنة متبع سريدي ده. أو إمام أبو حيان رحمه الله ببحر محيط مقدمة كي إنهما دود زمخشري رحمه الله تفاسير شيء إنهما أجل من صنف في علم التفسير وأفضل من تعرض للتنقيح والتحرير. أو بل زي بهذا ديبر دغبان إنهما أنجدا وأغارا وأشرقا في سماء هذا العلم بدرين وأنارا، وتنزل من الكتب التفسيرية منزلة الإنسان من العيون. إنسان العيون بيجني أيوة كتاب دي غنم دي سيرة دي إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم. إنسان دا دسترق كس تواي دا بسترق كي دننا بيا أغبل شني تور تكي دا تواي لك إنسان والذهب إبريز من العين ويتيمة الدهر من اللآلي وليلة القدر من الليالي. أو داركم ابن خلدون رحمه الله أو داس السيوطي رحمه الله ببغية الوعاد كي ابن خلدون رحمه الله بخبل تاريخ كي مشهور معروف دا ابن خلدون كم تاريخ دي باغي كي دي طول علماء ابن عاشور بخبل تفسير تحرير تنوير كي طول دير ستايلي دي نو دا كتاب باندي كما اعتزال خبره پر مؤلف ستا هغه خبره ما تقلیدان وکړه چې دغه سړي خبره کړې او هغه د دې تطبیقي توګه باندې کار کړی دی، نو د خبره چې دغه معتبره ده غیر مرتدا شي نه دی رامنم سوي چې اوس موږ وایو چې دغه نو اعتزال او دا خدغه علما سوچ د دې استایل دي. یو ډیره نادره هغه ده چې په تفاسیرو کې دغه منزلت الله پاک دا تفسیر تور کړی چې پر د اجتماع د زیدین راغلی. امام شیخ الاسلام امام محمد زاهد الكوثري رحمه الله په مقالات کې وایي چې دردا شه تفسیر نشته. احسن د تفاسیر چې هغه المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز دي. او شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله اغم دا وایي چې دا تفسیر چې د الته زي په دغه کې دغه کړی دي په مجموع فتاوا کې د بحث کې بروي وای دردا ځای پر خدا شیګرد ذکر کړی دي الا انه برز مگر بیا وای د دې ټول مفسرین زیات سوي دي د پلاني خبره دار کوم ذکر کړی اول ته د تفسیر په خپل مقدمه کې ښکار کړیم دي چې سم د ملي کلیم دي چې دغه د هغه شو ته پاسیرو سره د خیر هغه په اعتزال کې حساب لري، خو بیا وایي چې دا شو ته پاسیرو سره دی. نو ابن تیمیه رحمه الله او کوثری رحمه الله په یو ان کې دا دوه زیدونه دا دوه سره زید فکری خلق دا د فکر د لحاظ ډیر سره مختلف دي، خو پر دا کتاب باندې دي دواړه سره را متفق دي په دواړو یې ډیر بهترین کتاب وایي. د ابن تیمیه رحمه الله خبره د ابن کثیر رحمه الله د تفسیر په مقدمه کې دا علیده چاپ شوی ده، دسته د خپل تفسیر کبیر کې ستا د په مجموع الفتاوا کې ستا او د کوثری رحمه الله خبره په مقالات کې ستا ما دا تاثیر کعب الاحبار دغه د کعب الاحبار باندې چې کومه مقاله لیکل شوې ده د په اخر کې ستا ان شاء الله دغه کفایت کې. سبحان ربك رب العزه